په پنځیر ولایت کې له سختې جګړې وروسته طالبان او مقاومت جبهې اوربند ته غاړه ایښې. پاکستان د سپین بولدک چمن لاره لا هم بنده کړې. له کندهاره د $80 میلیونو په ارزښت میوه بهر ته صادره شوه. فاتح جزئیات یې په همدې ویډیو کې وګورئ. د پښتون غږ درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر، ستړي مه شئ. ستاسو پام راوړم د دې ساعت لنډ او مهمو خبرونو ته. العربیه نیوز احمد مسعود ته نږدې سرچینې د نوي اوربند خبر ورکوي او وایي د طالبانو سره یې مذاکرات بیرته پیل کړي دي. دا مذاکرات په داسې حال کې پیل کیږي چې 13 ورځ او شپه د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ درنه جګړه سوې ده چې په پایله کې د شتل ولسوالي د طالبانو لاسته غورځېدلې دی. پاکستان د سپین بولدک چمن لاره لا هم بنده کړې ده. پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي د امنیتي ګواښونو په خاطر د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاره په چمن کې بنده کړې ده. شیخ رشید چې پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره خبرې کولې دا هم وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د چمن په پوله کې تیار شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په وینا د تورخم لاره د معمول په شان پرانیستې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي او د افغانستان د وروستیو انکشافاتو په خاطر په نړۍ کې د پاکستان اهمیت ډیر شوی دی. او په یو بل خبر کې به واورئ چې له کندهار ولایت څخه $80 میلیونه په ارزښت میوه بهر ته صادره شوې. د روان مریض کال له پیله له کندهار $80 میلیونه په ارزښت 33,000 ټنه وچه او تازه میوه بهر ته صادره شوې ده. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بینوا وویل که څه هم سږنی لمریز کال له ګڼو ستونزو سره مل پیل شو، خو بیا هم له کندهار څخه وچه او تازه میوه بهر ته صادره شوې ده. هغه زیاته کړې په دې موده کې د کندهار هغو ولسوالیو کې سختې جګړې وشوې چې انګورو، انارو او نورو میوو د حاصلولو لوی مرکزونه وو. د کندهار بڼوال او د میوې سوداګر وایي سږکال نامناسبو حالاتو او د لارې بندېدو زیانمن کړي وو او څه مودې لپاره یې صادرات لرې او ټکني شوي وو. د پښتون غږ درنو لیدونکو دا و د دې ساعت لنډ او مهمو خبرونه. د همداسې نورو مطالبو لپاره د پښتون غږ یوټیوب چینل حتمي سبسکرایب کړئ تر څو له هر ډول تازه تحولاتو څخه خبر شئ.